د افغانستان لپاره یو ډیر زبردست او ښه خبر دا چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې افغانان د افغانۍ له کمښت سره مخامخ شوي وو، نو اوس تازه د افغانستان بانک پریکړه کړې ده چې افغانستان بانک څه کول غواړي. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د هیواد په ځینو ولایتونو کې د افغانۍ د چلښت له امله د افغاني بانک نوټونو د کموالي او د زړو افغانیو د کاغذ د خرابوالي له امله افغان دولت د نوي افغانیو نوټونو د چاپ پریکړه کړې ده. د ملي تدارکاتو اداره وایي چې د نوي 10 میلیارد افغانیو بانک نوټونه د چاپ لپاره دولتبي پای ته رسیدلی دي او یو پولنډي شرکت سره د نوي افغاني بانک نوټونو د چاپ خبره شوې ده چې په ټاکلې موده کې به یادې پیسې چاپ شي او په هیواد کې به د افغاني بانک نوټونو د کمښت مخه پرې ونیول شي. د افغاني بانک نوټونو د چاپ لپاره څلورو بهرنیو شرکتونو په داوطلبۍ کې برخه اخیستې وه چې یو پولنډي شرکت پی ډبلیو د یادو بانک نوټونو د چاپ لپاره کمې پیسې وړاندیز کړې وې چې د تدارکاتو ملي ادارې دغه وړاندیز ومانه او د نوي افغاني بانک نوټونو د چاپ خبره یې ورسره وکړه. دغه شرکت به 10 میلیارد افغاني بانک نوټونه چاپوي چې د 8.5 میلیون امریکایي ډالرو سره سمون خوري. دغه بانک نوټونه به د کاغذ او سټنډرډ له مخې معتبر او ژر نه خرابېدونکي وي. همدارنګه دغه بانک نوټونه به د امنیتي سټنډرډ له مخې جوړیږي چې بیا به د جعلي بانک نوټونو سره په اسانۍ پیژندل کیږي او د جال او دوکې مخه به نیول کیږي. دغه پولنډي شرکت به د 380 میلیونو په شمیر 10 ګونې 20 ګونې 50 او 100 ګونان چاپ کړي. همدارنګه یاد شرکت ته د 1.5 میلیونه په شمیر د 10 ګون او 1.5 میلیونه په شمیر 20 ګون وړاندیز شوی دی. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه زیری به مو خوښ شوی وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.